السلام علیکم ماما. سلام چې خیر جوړ خیر. تا سره دغه د ماشومانو چوشک شته هغه شودې چې پکې اچوي. ته لږ وګوره کنه چې هغه کې وګوره چې هغه بچي غوړي بچي لکه دا دي کنه. ها ما ویل چې نه ته وګوره بیا هم کنه وچې شودې شته وچې شودې ماشومانو ته پکې هغه اچو کنه داسې چوشک چې اچوي شودې وچې شودې هم کنه سره یې هغه هم راته راکړه. داسې ته وګوره کنه زه خیر زه به بیا زوی راولېږم بیا که نه که هغه یې خو پیسې به سره نه یم قرض کوې خو قرض به یې راکړي وو که نه بیا مې تا ته پیسې درکړې وې پوه شوې زه به بیا زوی راولېږم ښه زه خیر څه خبره نشته پوه شوې که نه یاره دا سړی داسې ترور یا پلو دې پلو کاته چې څه وې والی نه نه غوړو لوټی والی ده که نه ته ورګه لرې به نه یې تلی ور وکړه ودرېږه ودرېږه ته چېرته ځې ته دې خوا راشه ته داسې کارونه کړې ته صبر وکړه دې خوا راشه ته ځه دا لوټه څنګه والې ده د غوړو څنګه وار نه کړې لوټه ده د غوړو والې ده وار نه کړه ته زما د حاله خبرې چې ما باندې څه تېرېږي زه ستا څه یم زه خو ستا څه تره نه یم ستا د حال نه خبر یم 15 ورځې شي په کور کې مې غوړي نشته خو مزدوري کړه که نه دې تنې ته ده وګوره مزدوري کومه چې مزدوري نه پیدا کېږي نو زه څه وکړم مجبور چې غلا وکړم ولې نشته دی دا څومره مزدوریانې دي بچي مې وږي دي وروره په کور کې مې نو بیا غلا کړي نو غلا چې ونه کړم نو څه شی وکړم بچیان ډوډۍ غواړي ته صبر وکړه ته دا کېده نور خو اچن دا د څه والی ده دا وګوره خو بچیان غواړي ډوډۍ کوي کلچې راله راوړه نو زه څه وکړم پیسې راته یو صحیح ده صبر وکړه پرېږدم خو ده نه دې تنې ته ده وګوره خو همداسې به ځایلی وی چې کور کې مو غوړي نشته ما به درکړی نو پټېدو ته ده څه حاجت و نو دا خو ګوره که نه تاسو خو چې سوالګر چېرته وګورئ که نه بیا داسې به چې چپلاخ راغلي یوزه تاسو د لاسه موږ د سپوږمۍ ته راغلي نو موږ څه وکړو مجبور یې چې زه غلا وکړم شین جنجال کړی و غوړو لوټی والي بسکټې والي دي ګوره غل دی همداسې راغلی ورکړی به مې وی وله پرېږده پیسې به یې له زه درکړم خیر دی مجبوره به یې که نه دا لوټه موله ورکړه خیر چې مجبوره یې خو دغه شانتې راوایي چې مجبوره یم که نه دا خو اغلا که ځای چې مصروف کړم ته ویې وړه راکړه لوټه راکړه را پیسې ته راکړه راله زه الله دې تا سره ښه وکړي وروره کور دې ودان خدای دې په هغه دنیا کې په کار راوله ځکه چې زما ډېر مشکلات دي کور کې یو بوجې وړلو نه